It dawned upon me that زه دې پایلې ته ورسېدم چې زموږ د چاپیریال په اړه د معلوماتو راټولولو او ثبتولو تر ټولو ښه لار له هوا ده. spaces hold fond memories. ډیری دا ډول ځایونو د ملګرو او کورنیو په زړونو کې ځای پیدا کړی او ښایي ډیری له ځان سره دا ووایي چې موږ نه پوهېدو له پاسه دا ځایونه څه ډول معلومیږي. اصلا موږ دغه ډول یو شمېر نوښتګر طرحه کوونکي په سنګاپور کې لرو چې د ډیورن په څېر ودانۍ یې طرحه کړي دي. Tricked me quite a bit. هغه څه چې زما لپاره په زړه پورې و دا و چې وګورم دغه ودانۍ له پاسه څه ډول ښکاري. ودانۍ له اسمانه د انسان د مغزو په څیر ښکاري. I don't know whether this زه نه پوهېدم چې د دې ډول ودانیو د جوړېدو پر مهال هم همداسې یو نظر موجود و او که نه. to me why they are shaped. داسې بریښي چې دا په ځانګړې بڼه جوړه شوې وي. دا د نیک ټینګ فونګ روغتون دی. پر دې له پاسه پرواز کولو پر مهال راته معلومه شوه چې دا ودانۍ د انسان د سر کوپړۍ ته ورته ده. Like a model of the human circuitry and digestive system. د موټر چلولو سیستم یې په زړه پورې ځکه و چې ما د موټر زده کولو پر مهال ازموینه همدلته ورکړې وه او په دې کوڅو کې بیا تاویدل راتاویدل اوس هم راته یاد دي. کله چې ما له پاسه د دایرې ته وکتل نو ډیره ساده راته وبرېښېده خو کله چې زه پرځبه کوم نو بیخي بدله وه. One of the دا د نګن ټکنالوژي په پوهنتون کې د لیلیې ودانۍ ده. کله چې ما د ودانۍ ته له پاسه وکتل نو بڼه یې بیخي ډیره اکټوپوس ته ورته وه. په سنګاپور کې اوس دغه ډول معماري په سختۍ پیدا کیږي ځکه د خونو او شنو سیمو لپاره په سنګاپور کې کافي ځمکه نشته چې هغه ډول ودانۍ پکې ورغول شي. اوس د دې پر ځای چې خلک له خپل چاپیریاله خوند واخلي د عادت له مخې خپلو تلیفونونو ته ګوري.